د لعنت د لفظ نه چې څومره مو وس کېږي نو ځان ته ساتئ په چا لعنت مه وایئ. خو بعضې کارونه داسې دي چې په هغوی لعنت ویلی شوی دی، لکه سړی چې د ښځو لباس اغوندي نو په دې سړي لعنت حدیث کې راغلی دی. کومه ښځه چې د سړو لباس اغوندي نو په هغې لعنت ویلی شوی دی. نو سړي به د ښځو پېښې نه کوي او ښځې به د سړو پېښې نه کوي. که د یو بل پېښې یې شروع کړلې نو په احادیثو کې پې لعنت راغلی دی. د ښځو کېړی به سړي نه پخپو کوي او د سړو پیزار به ښځې نه پخپو کوي. داسې په هر یو شي کې چې سړي د ښځو مشابه شي او ښځې د سړو مشابه شي نو دا کار به څوک نه کوي. دروغ وینا نه ده ښه، دروغجنو باندې هم لعنت راغلی دی. دا په سرمن کې ستن ټومبل او په هغې کې رانجه اچول او بیا هغې کې نښې جوړول، خالي نه لګول، دا ګناه ده. بعضې زنانه په تندي باندې شین خال جوړ کړي، یعنې هغه ستن پکې وټومبي او رانجه پکې واچوي، په ننګي باندې خال جوړ کړي، په زنه باندې خال جوړ کړي، په دوی لعنت ویلی شوی دی. بعضې سړي په لاس باندې، په مټ باندې، په شا باندې نوم لیکي، دغه ستن پکې ټومبي او خالونه جوړوي، نوم لیکي، ګل پې جوړوي یا بل زناور پې جوړوي، نو دا خالونه لګول په دوی لعنت ویلی شوی دی. بعضې زنانه د دې غاښونو په منځ کې سوان وهي او درس پکې پیدا کړي، د غاښونو څوکې او اړخونه سوان کړي، نري یې کړي، نو درسونه پکې پیدا کړي، په دوی لعنت ویلی شوی دی. او بعضې زنانه روزې نری کوي، د دې روزو ویښته ګڼ وي، نو یو خوا بل خوا ته نه ویښته وباسي او داسې نری روزې ځان له جوړې کړي. دا هم یو قسم ډول دی، په دې ښځو هم پیغمبر علیه السلام لعنت ویلی دی. نو دا کار د لعنت اسبابو کې راځي، نو د دې کارونو نه ځان ساتل پکار دي. بعضې زنانه داسې وکړي چې د بلې زنانه ویښته راوالي او خپلو ویښتو کې ګډ کړي، کمڅۍ یې ځان له غټې غټې جوړې کړي، زلفې یې ډېرې شي. نو کومه زنانه چې د بلې زنانه ویښته راوالي او بلې ته یې لګوي، نو چې دا کمه یې ورته لګوي په هغې لعنت، او چې چا ته یې ولګو په هغې لعنت. نو په احادیثو کې په دې خلکو باندې د دې عمل په وجه باندې لعنت ویلی شوی دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی چې الله په دې لعنت ویلی دی. یو زنانه وه هغه راغلله او ویل کوم دی که په الله لعنت ویلی، ما خو د اول نه تر اخره ټول قرآن کتلی دی، په دې قرآن کې خو نشته چې په دې خلکو باندې لعنت دی. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته چې دا خبر راغله چې فلانې زنانه داسې وایي، وی ورته ووایه چې لو قرأتیه لوجدتیه، که چېرې تا قرآن لوستلی وی تا به پکې بیا موندلی وي. هغه زنانه بیا وی د قرآن د اولې ګټې نه واله تر اخر ګټې پورې د منځ منځ کې چې څونه قرآن ټول مې کتلی دی، کوم ځای کې خدای لعنت ویلی دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته وایي وی دې آیات ته وګوره چې ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کوم حکمونه چې پیغمبر علیه السلام درکړه هغه واخله عمل پرې وکړه، او چې د کوم نه یې منې کړې د هغې نه منې شه.
نو په احادیثو کې پیغمبر علیه السلام په دې خلکو لعنت ویلی دی لکه چې پیغمبر علیه السلام ویلی دا پې الله لعنت ویلی دی کم حکمونه چې پیغمبر علیه السلام درکړه چې دا کوه دا د الله حکمونه دي او کم نه چې پیغمبر علیه السلام منې کړې دا پې الله منې کړې چې پیغمبر علیه السلام پې لعنت ویلی دا پې الله لعنت ویلی دی په یو خاص بنده باندې لعنت ویلی شي چې په فلاني کافر دې لعنت وي په یو خاص کافر باندې علی لعنت ویلی شي چې یقیني دلیل سره دا معلومه وي چې دی په کفر باندې مړ دی نو بیا پې لعنت ویلی شي لکه فرعون باندې دې لعنت وي نو د قرآن او د حدیث نه یقینا معلومه ده چې فرعون په کفر مړ دی ویلی چې په فرعون دې لعنت وي په ابو جهل باندې ویلی شي لعنت ځکه چې د قرآن او د حدیث نه معلومه ده چې ابو جهل د اسلام په مقابله کې د پیغمبر علیه السلام په مقابله کې مردار مړ دی نو په ابو جهل لعنت ویلی شي په ابو لهب باندې ویلی شي د قرآن نه معلومه چې ابو لهب په کفر مړ دی نو د کوم انسان په حالت د کفر مړ کېدل یقین سره معلومي نو بیا پې لعنت ویلی شي او چې په حالت د کفر مړ کېدل یقین سره نه معلوم نو په داسې کافر لعنت نشي ویلی موجوده کفار چې مړه شو نو تا ته پته لګي نه چې آخر وخت کې دله خدای ایمان ورکړی دی او که نه دی ورکړی دا خدای ته پته ده نو د یو کافر نوم چې والی چې په فلاني کافر دی لعنت وي دا نشي ویلی عام حکم ویلی چې لعنت الله علی الکافرین فکافرانو دې لعنت وي لعنت الله علی الکاذبین فدروغجنو دې لعنت وي نو داسې ویلی شي خو د یو خاص بنده نوم نشي اخیستی یو مسلمان که ډېر ګناهګار دی ته پې لعنت نشي ویلی مسلمان دی نشي ویلی لعنت د لعنت لفظ اکثر دا زنانه په معمولي خبره غصې والي نو زناورو باندې لعنت وی په لوښو لرګو باندې لعنت وی په کور باندې لعنت وی نو کوم بنده چې د خولې نه لفظ د لعنت وویسته نو د لعنت دا لفظ ووته د خولې نه په دې ټوله ځمکه وګرځېده ځان له مستحق کته لعنت لفظ ځان له مستحق وکته په ځمکه یې څوک معلوم نه که اسمان ته وکته هلته څوک معلوم نه شو د لعنت مستحق چا چې ویلې د هغه په مخ واپس راوغورځېږي چا چې په بل لعنت ویلي هغه لعنت راشي د ده په مخ راپرځي نو په هېڅ چا باندې هم لعنت مه وایه د چا چې په حالت د کفر باندې مړه کېدل یقین سره ثابت وي هغې لعنت ویلی شي ان الذين يكتمون بشك اغا خلق یکتمون چاوی پټی ما هغه حکمونه انزلنا چې موږ نازل کړي من البینات د واضح حکمونه والهدى او د هدایت د خبرونه من بعد ما بیناه للناس رسو د دې چې موږ بیان کړي دا خبرې خلکو لپاره په کتاب په کتاب کې او دوی یې پټی نو چې کوم خلک یې پټی اولئک دغه پټونکي خلک چې دي يلعنهم الله الله قديبا لعنت ويلعنهم اللاعنون او لعنت وينكفهم لعنت